ګرشک ولسوالۍ کې د چت پریوتلو له امله درویتونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تېره شپه د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ په تاجکانو کلي کې د وروستیو ورښتونو له امله د یوه کور چت پریوتلو له امله 2 تنه وژل سوي او 1 تن ژوبل سوی دی. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباري راشد سکون راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې یوه میرمن او یو ماشوم شامل دی او د کور څښتن ژوبل سوی چې د امنیتي مسؤلینو له لوري د تداوی په موخه روغتیایي مرکز ته ولېږدول سو. هلمند ګرشک ولسوالۍ کې داسې مهال د چت پریوتلو له امله درویتونو ته مرګ ژوبله اوښتې چې تېره شپه د همدې ولایت په کجکي او بغني ولسوالیو کې د وروستیو ورښتونو له کبله 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د اوبو برېښنا وزارت وایي له 14 کلونو وروسته د شاوارس بند کاسه ډکه سوې ده او پارچاو سوې. یاد بند د کابل شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د دغه وزارت ویاند مطیع الله عبید وایي چې د دې پارچاو سوو اوبو څخه د کرنیزو ځمکو د خړوب لپاره کار اخیستل کیږي. عبید زیاتوي چې د دې بند چارې 90 سلنه بشپړې سوي دي او د مګړې په پاور هاوس جوړولو باندې کار روان دی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا یکشنبه د سلنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، روزګان، زابل، غزني، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو کې د واوري، شدیدو بارانونو، سیلابونو او تالندې اټکل کړی دی. یو شمیر چینایي سوداګرو د پنجشیر له سرپرست والي سره په لیدنه کې د پنجشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو لیږد پر پروژې سربیره د دې ولایت په نورو بېلابېلو برخو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. په دې لیدنه کې د پنجشیر والي ویلي چې دې ولایت کې زرګونه کانونه کشف سوي او له 500 څخه زیاتې استخراجېږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د کویت پر وړاندې لوبه مساوي کړه. دا د اسیا ملتونو په جام کې د افغانستان د فوټسال لوبغاړو دویمه لوبه وه چې 3-3 پایلې سره پای ته ورسېده.